رب العالمین په دې صورت کې د یوسف علیه السلام 40 ښکارته ذکر کړی دی او د یوسف علیه السلام واقعه پوره په دې صورت کې ذکر ده. په بل صورت کې د یوسف علیه السلام قسم نه ده ذکر. یوسف علیه السلام څوک و؟ ډېر عبرتونه دي پکې، ځکه دا واقعه تاسو ته بیانو د مسلمان دپاره او د انسان دپاره او خصوصا د نبی علیه السلام د امت دپاره په دې کې ډېرې د الله تعالی د قدرت او زمونږ د عبرت نښې دي چې هغه راته یو زه ورسره بیانوم. یوسف علیه السلام چې د هغه د پلار نوم یعقوب علیه السلام، دیم پیغمبر او پلار هم پیغمبر. د یعقوب علیه السلام د پلار نوم اسحاق علیه السلام او د اسحاق علیه السلام د پلار نوم ابراهیم علیه السلام. نو یوسف علیه السلام د ابراهیم علیه السلام د نوسي زوی شو، څه ته چې زمونږ پښتانه کړوسې وایي. په خپله پیغمبر، پلار پیغمبر، نیکې پیغمبر، د نیکه پلار پیغمبر. او یو ځل د پیغمبر علیه السلام نه تپوس کېږي چې بهترین او کریم او عزتمند انسان څوک دی؟ نو پیغمبر علیه السلام ورته فرمایي الکریم ابن الکریم، الکریم ابن الکریم ابن الکریم ابن الکریم، یوسف ابن یعقوب ابن ابراهیم ابن اسحاق ابن ابراهیم. عزتمند چې پلار یې عزتمند دی، نیکیم عزتمند دی او د نیکه پلار یې عزتمند دی. هغه څوک دی؟ یوسف دی. یوسف ابن یعقوب، یوسف د یعقوب علیه السلام زوی، یعقوب د اسحاق علیه السلام زوی او اسحاق د ابراهیم علیه السلام زوی. دا زوی د هغه پلار، د هغه نیکه، د هغه د نیکه پلار، د دې عزتمن خاندان د آدم علیه السلام په بچو کې بل څوک نه دی تیر شوی. یعقوب علیه السلام اوسېده کوم ځای؟ په فلسطین کې، موجوده چې څه فلسطین ورته وي، د بیت المقدس په خوا کې، او دا د شام علاقه وه. د یعقوب علیه السلام 12 زامنو. یوسف علیه السلام د دې یو بل ورور بنیامین، دا خپل منځ کې سکرونو، پلار یې یو مور یې یو، او دا باقي 10 رونه چې د دوی کوم دا د دې میرني رونو، پلار یې شریکو او میندې جدا وه. رب العالمین یوسف علیه السلام له داسې صفتونه ورکړي او ناشنا حسن الله ورکړي چې د پلار ورسره غیر اختیاري محبت او مینه وه. د یعقوب علیه السلام د پلار ټولو بچو سره مینه، لیکن بعضې بچې قدرتي طور غیر اختیاري طور پلار ته نسبتا ګراني د نورو بچو په نسبت. نو کم محبت چې د اختیار نه باري د زړه مینه په هغې رب العالمین نیول نه کوي. نو یعقوب علیه السلام ته خو پته و، اخلاق ورته معلوم و د یوسف علیه السلام، او دا یعقوب علیه السلام خو پیغمبر مو، هغه ته دا هم پته و چې د ما دا نوسې، دا ما دا زوی یوسف ده کې هغه نښې دي، صفتونه لري چې ده نه به رب العالمین یو لوی سړی جوړوي، پیغمبر به ته الله جوړوي. په دې وجه سره مینه نور هم زیاته وه. او په کشرانو زامنو کې دا کشر زوی بل مور هم وفات شوې وه. د یوسف علیه السلام خپله مور او د بنیامین خپله مور وفات وه، او بیا د دوی ترور د مور خور هغه یعقوب علیه السلام په نکاح اخیستې وه. نو چې کوم بچې د هغه مور مړی نسبتا چې ښه پلاري، نو هغه بچې ورته داسې بې کس او بې څوکه ښکاري، نو د پلار په زړه کې د هغه مینه محبت نور هم زیاتي. نو سې خپل شرافت او اخلاق او خوبصورتي یې وه، او پکې د پیغمبرۍ هغه نښې نښانې آثارو سې مور هم مړه وه. نو په دې نسبت د یعقوب علیه السلام د نورو بچو په نسبت د یوسف علیه السلام سره مینه زیاته وه. یو ځل یوسف علیه السلام راغی او د پلار ته بابا ما بېګا خوب ولید، انی رأیت 11 کوکبا والشمس والقمر رأیتهم لی ساجدین. د شپې مې خوب ولید، 11 ستوري او نور او سپومې دا ما ته په سجده پرېوته. چې پلار ته خوب بیان که، پلار خو پیغمبر اپوی شو، ورته وی بچې پام کوه، ګورې دا خوب چاته بیان نه کې. یا بنی لا تقصص رؤیاک علی اخوتک فیکیدوا لک کیدا ان الشیطان للانسان عدو مبین. بچې ګورې پام کوه چې دا خوب د دې رونو ته بیان نه کې، ځکه هغه ته پته وه چې د ماره د نورو زامنو د یوسف علیه السلام سره حسد دی او بغض دی.
او په دې وجه ورسره بغض و چې د پلار د سره مینه ولې زیاته ده، مونږ سره کم او د سره زیاته ده. پلار ورسره محبت ولې کوي، د ده ولې زیات خیال ساتي. نو بچي اسې په زړه کې در سره بغض دی، حسد دی، او که دا خوب دی ورته بیان که نو ګورې هغه بغض او حسد یې نور هم زیاتېږي. اسې نه، شیطان به یې درته ولمسوي دارونه او تا ته سازش جوړ نه کړي، سکیم درته جوړ نه کړي او ضرر درته ونه رسوي. او پرې پوه شو چې دا 11 ستوري خو دا 11 وروڼه دي او نور او سپومې د یوسف علیه السلام دا مور او پلار دي. لکه ترورې په نکاح غشتې وه پلار، نو بس میره مورم مورین. نو دا مور او پلار دا نور او سپومې او 11 ستوري دا دارونه دي، دا ټول به ستا د تعظیم او ستا د عزت طرف ته ټیټېږي او ستا عزت به کوي، دا به ټول ستا تابع کېږي په آخر وخت کې. نو بچې ګورې که دا خوب دی دې وروڼو ته ووایې، وروڼو ته دا پته ولګېده چې موږ به آخر وخت کې د یوسف تابع کېږو، نو اسین در سره بغض او حسد دی، سسکیم او تازش به درته جوړ. لیکن دا خوب په یو طریقه د یوسف علیه السلام وروڼو ته ورسېد. چې هغې ته ورسېد هغې خپل منځ کې سره راغونډ شو، 10 وروڼه، یو خو د خپل سکه دی نه زیاتي چې کوم 10 وروڼو هغه راغونډ شو او په خپل منځ کې میټینګ او مشوره شروع کړه. یاره د یوسف سره دی خو زمونږ رور دی، پلار مینه ډېره کوي، زمونږ په نسبت یې خیال ډېر ساتي او ډېر محبت ورسره کوي، ډېر یې ځان ته رانږدې کوي، دا خو زمونږ دا پلار ښه نه کوي. او دا فطري خبره ده چې د 2 یا 3 زامنې د انسان او پلار یو سره مینه کوي، د دې نورو بچو بیا پلار ته غوسه کېږي، مور ته غوسه کېږي چې ښه ادم زوی دی او موږ دې زامن یو، د هغه ډېر خیال ساتي زموږ خیال نه ساتي، نو پلار ته یې غوسه کېږي او غرور ته هم غوسه کېږي. دا یو انسان کې فطرتاً یو څیز پروت دی، دا د انسان د فطرت تقاضا ده. نو هغه 10 وروڼه یې غوسه و چې ښه موږ خو لا مخکې نه ورته غوسه و چې پلار ورسره مینه کوي، محبت ورسره کوي، ځان ته یې ډېر رانږدې کوي، او دا خو لا سبا به دې لوی سړی به د ده نه جوړېږي او موږ به ده ته سجدې کوو، موږ به ده ته ټیټېږو، د سلامونه به کوو، دا موږ نشو زغملی. ښه څه به کوو؟ یو ورور یې وی اچې مړی کړو، اخوا به یې بوځو او مړ به یې دې کې یو مشر ورور یهودا، دا د هغې 10 خپل ورور و، هغه ورته وی نه ګورې پام کوې مړی نه کړي، که کم از کم زمونږ مېرنی ورور دی خو ورور خو هم دی که پلار خو هم شریک دی، نو په وجلو هم نه پرېږدو کېږي، وجنو به یې نه وي خامخا یې وجنو. وی ګوری که مړم که نو خبره د مرګ نه پټېږي، خامخا 15 کاله 10 کاله 2 کاله 20 کاله هر کاله چې نو پته به وروستو لګي چې دې موږ مړ که او زمونږ پلار پیغمبر هم دی، نو سبا به راته خیري وکړي، ازار به راته وکړي او یا زمونږ پته به ولګي، نو برباد او تباه به شو، وجنو خو یې نه. ښه بیا به ورسره څه کوو؟ وی داسې به وکړو چې ته لرې ځنګل ته به یې بوځو، هلته به یې په یو کوي کې ور وغورځوو، بس مونږ به اخلاص شو، د قتل نه به مونږ بچ شو، په مونږ به د قتل الزام ونه لګي او د مرګ د ګناه نه به هم بچ شو، او کوي کې به یې وغورځوو، که چېرته چاره وویسته نو چاته به څه پته لګي چې دا څوک دی، وړي به او که پکې مړ شو نو مړ دی شي، پکې د لاش به هم پته ونه لګي، که دلته یې وجنو خو لاش یې معلومېږي، بس کوي ته به یې وغورځوو، خپل کار به کوي سره. ښه هلته به یې سینګ بوځو، نو خپل منځ کې میټینګ وکړو، پلار له راغلل، وی بابا مونږ تاله راغلي، مونږ همیشه سیل کوو او ښکار لځو، چکر لګو، او زمونږ دا کشر رور یوسف چې زمونږ ورسره ډېره مینه ده او ستا هم ډېر خوښ دی، دیم دې ځل له مونږ بوځو، چکر به پرې ولګو، منډې ترړې به ووایي، ښکار به وکړي، خوشحاله به شي. پلار ورته وایي نه بچې دې خو زه نه پرېږدم، ځان نه یې نه جدا کوم. بیا وله رالل بابا نه مونږ سره به دې خامخا پرېږدې او دې مونږ لازمن بوځو او ته په مونږ یارېږي چې ده ته به مونږ څه ضرر ورسوو، دا زمونږ رور نه دی، ته زمونږ پلار نه تا به مونږ خفه کوو، دا خو زمونږ کشر دی، زمونږ رور دی او مونږ غواړو چې دې مونږ بوځو، چکر پرې ولګو، سیل پرې وکړو. یعقوب علیه السلام ورته وایي انی اخاف ان یأکله الذئب وانتم عنه غافلون، بچې ګوره زه یارېږم، هسې نه شرمخې ده نه ونه تښتئ، شرمخې ونه خوري، تاسو به په خپل سیل کې په منډو ترړو به یې غشي به ولئ، اسونه به ځغلوئ او هسې نه چې زما دا بچې ده نه چې ته شرمخ ونه تښتئ، شرمخې ونه خوري.
دا ولې یعقوب علیه السلام دا ټکې ولې و چې شرمخ بیا وتښتی؟ یو خو په دغې ځنګل او په علاقه کې شرمخان ډېر زیات، او دویم د یعقوب علیه السلام دوی ته اشاره و چې تاسو شرمخان یې، تاسو یې رانه ونه خورئ، ګورئ تاسو شرمخان یې رانه ونه خورئ، ماتې نه کې، او یا په دې ځنګل علاقه کې شرمخان ډېر دي، نو هسې نه شرمخې ونه تښتی. وی نه بابا هېڅ فکر چې ونه کې، او دی به موږ سره منډې تړلی وی، چکرې به ولګئ او موږ به حفاظت کوو، په حفاظت به یې دله واپس راولو. چې پلار یې پوره مجبور کړ، نو دی یې ځان سره واغېسته. دی د 12 یا د 14 کالو په دغه وخت کې یوسف علیه السلام ځان سره په مخه کړ. نو د پلار په مخ کې خو به کله په یو مخ کولو او کله به په بل مخ کولو، کله به اوچت که په غېږ کې به ونیوه او کله به بیا په ځمکه باندې کېنه، او پلار ورسره بار و د دې وجې نه. بچو ګورې ډېر پې یېرېږم، تاسو خو زلمي خو زما د دې بچي به ګوره ډېر خیال ساتئ. 10 مهرني وروڼه او 1 دیش بنیامین دې پاتې شو، هغه وروسته دی لا ماشوم. د پلار چې تر څو پورې ورته نظر و هغې پورې به یې دی کله یو یې اوږې ته او کله بل یې اوږې ته، کله به یو ښکله او کله به بل ښکله، خو چې کله د پلار د نظر نه غیب شو د اوږې نه یې ځمکې لره وبره، لته یې وله ورکړې، دیکې یې وله ورکړې. ده وی ښه تاسو خو د پلار نه څونه په مینه راوستم، په ما سیل او چکر یې لګوئ، اوس مې وهې نو د یو ورور نه به یې بل ورور له منډې کړه چې ما را دنه خلاص کا، نو هغه به ولې لته ورکړه ځمکې له به یې راوبره نو بل له به یې منډه کړې، نو هغه به لته ورکړه نو بل له به یې منډه کړې، نو هغه به لته ورکړه نو بل له به یې منډه کړې، لکه بال غوندې چې خلک یې پلته وي دقسې پلتو به یې و. او ورته به یې څه وې؟ وی ځکه نو اوس هغه 11 تورو ته دې اواز کړه چې دې رانه خلاص کړي، هغه نور او سپومې ته دې ووایه چې اوس دې رانه بچ کړي. ته خو یې ما ته به نور او سپومې او 11 تورې سجدې لګئ، هغې هم پوه شو، هغه هم د پیغمبر بچي چې دا 11 تورې مونږ یو، نور او سپومې را د مور او پلار دي، نو دله به الله عزت ورکوي او مونږ به ورته کوس پاس کېږو، دا چې ته مونږ برداشت کوو. لته به یې ورکړه وی شابه هغه 11 تورې دې راوله چې دې رانه بچ کړي، ځکه نه هغه نور او سپومې دې راوله چې دې رانه خلاص کړي. دې غریب ورته جاړې او چغې ورته وایي. په دغه وهلو او ټکولو باندې یو لوی ځنګل ته بوت، او په هغه ځنګل په دې منځ کې یو شړک وي، قرآن حکیم کې ورته الله غیابات الجب وایي. غیابات غیابه عربی کې هغه ځای ته وایي چې شړ او دشت او بیابان او تیاره ځای وي، داسې پټ ځنګل د تیارو ځای، او جب هغه کوي ته وایي چې هغه کچک وي غاړه یې پخنې، نو داسې کوي چې هغه د تیارو نه ډکي ډېر اوږد وي. هغه غریزه علاقه وه، نو په هغې کې اوس هم په دې ممندو کې یا په دې نورو قبایلي علاقو کې تاسو که کویان وکتل هغه ډېر زیات جوور وي. هغې کوي ته یې ورسو بوید، نو چې کوي له به یې غورځو دیکه به یې ورکوله، نو دې به ور پورې کلک ونښته. ای ظالمانو ما څه ګناه کړې ده، ما در سره څه بد کړي دي، خوب خو ما لیدي دي، نو په قصد خو مې نه دي لیدي، دا خو ما ته الله پړه کې اچولی دي. لته به یې وله په دا خېټه کې ورکړه، زه شابه هغه ستورو ته دې اواز کړه چې اوس دې رانه خلاص کړي، هغه نور او سپومې ته دې اواز کړه چې دې رانه بچ کړي، نو دې به پورې نښتې او نه به جدا کېده. نو کمیس یې ته وویسته او لاسونه یې وله شاته وتړل، خپې یې وله وتړلې او اوچت یې که په درز باندې کوي ته وغورځه. دا رب العالمین په خپله دا واقع قرآن حکیم کې ذکر کړي چې کوي کې وغورځو. رب العالمین څه چل وکړ؟ روایاتو کې راځي چې جبریل علیه السلام وله الله راولېږه چې دې سینګ وغورځو. جبریل علیه السلام کلک ونیوه په کوي په دا میانځ کې چې دې کاڼي ته یو بوته ونه رسېږي، او د کوي په دې ډټ کې په دې غاړه کې یو تیږه راوتې وه. جبریل علیه السلام اوچت واغېشت، هېڅ قسمه تکلیف ورته ونه رسېد، او په هغه تیږه باندې کېنه. او چونکې ردنه یې جامې ایستې وې، کمیس او پرتوګ دواړه یې تېستې وو، د جنت نه یې ولې یو مزېدار او خشته ښکلې د ریخمو کمیس راوړی و، هغه کمیس یې ورته واچو او ورته څه وایي؟ وی هېڅ فکر چې ونه کړي د رب العالمین د طرف نه، مونږ به تا د دې کوي نه وباسو، دا د الله حکم دی.
او دا رونه تا د دوی دا سکیمونو باندې به تا مونږ خبره وو دې رونو ته به دې پته لګي بیا دا واقع به مونږ په دوی باندې ښکاره کوو. یوسف علیه السلام بس په هغه کوي کې کېناست چې دا کوم مشر ورور و یهودا دې لږ لسوان دی دې به د دې نورو وروڼو نه پټ راته او څه ډوډۍ موډۍ به یې راوړله ورته به یې غورځوله اواز به یې ورکړه ډوډۍ به یې ورغورځوله اوبه به یې وله راوړه یو لوښي کې هغه به یې ورته ورغورځولې یو ورځ ورپسې راغی په بله ورځ راغی یو څو ورځې پرله پسې چې راغی چې څو ورځې تېرې شوې چې دی راغی اواز یې ورکړه یوسف ول اواز نه ورکړی بیا اواز ورکړي یوسف بیا ول اواز ورنه او بس وی معلومیږي دا چې زمونږ غرور په دې کیو کې چې ته مړ دی مړ شوی به قدرت رب العالمین چې څوک بچ کوي د چا پلار ورته نقصان نشي رسول دا زمونږ ایمان دی چې الله د انسان ملی او د الله امداد کوي د دنیا یو طاقت هغه ته نقصان نشي رسول او چې کله د رب العالمین خپل حفاظت اوچت کړ د ماشي د لاس نه نمرود د ماشي د لاس نه تباه او برباد شو او د ابرهه لښکر دا د توتکرو د کاڼو په زیری باندې رب العالمین تباه او برباد اصل څیز د الله حفاظت دی کله چې د الله نه سوال کوي دا سوال کوي چې یا الله مونږ په خپل حفاظت کې محفوظ وساته بچې الله دې په خپل حفاظت کې محفوظ ساتي قسم دی چې د دنیا یو طاقت دی دې خپې ته دې نشي کتی دا الله خپل قدرت خی لقد کان فی یوسف و اخوته آیات للسائلین دا عبرت نخی دی پکې د یوسف علیه السلام او د رونو په دې واقع کې یو قافله په دې لاره راتېرېدله نو دې قافله کې به بعضې کسان دو چې هغوی به ګیا پسې ګرځېدل چا به څارویو به کول څوک بوبو پسې ګرځېدل نو کومه ډله چې د دې قافلې هغه په دې باندې ماموره وه چې تاسو لړ شئ اوبه وګورئ هغوی چې راغلل هلته کوي وکړ زر یې بورقه راواغېسته او هغې کوي ته ښکته کړه چې کوي ته یې بورقه ښکته کړله او بورقه ویښته ورسوله نو یوسف علیه السلام سره بورقه وجنګېدل بس پړي پورې دې کلک ونښته هغه به غټه بورقه وه یو کس به نه شو رستی ابه په پنځو شپږو کسانو بلکې د دې نه په زیاتو به هغه بورقه خلکو رایسته اوس هم په دې اوږدو کویانو باندې غټې غټې بورقې چې دوی بورقه رایستله بورقه درنه ده خیر په ډېر زور او په وجودونه هم هغه زمانه کې د خلکو مضبوط پهلوانان په ډېر زور او په ډېر لوی طاقت باندې بورقه راوچته کړه چې راوچته یې کړه اوس یوسف علیه السلام ورپورې نښتل ښه مزېدار ښه شته ټیک ټاک جمدې روغ صحت واله چې راویویسته ورته یې وکتل یا بشرا هذا غلام او خوشحاله خو مزېدار ښه شته هلک دی ډېر زیات خوشحاله یو خو په دې خوشحاله شو چې یو مزېدار ښه شته هلک راته الله راکړه او هغه زمانه د غلامانو وه غلامان به خلکو خرڅول یو ښه شته هلک دی زه بس دا به مونږ خرڅ کړو او بلا پیسې به پرې وګټو لاړل نورو ملګرو ته یې الوی مونږ خو دغه د کوي نه په برقه کې هلک یې نښتې دی هم راویست او ډېر ښه شته او خوبصورت هلک نور ملګري هم خبر کړ ای بس چپ شئ غږ مه کوئ بو بیا ځو یو ښار ته کومه طرف ته چې زمونږ قافله ځي او په هغه ښار کې به یې مونږ خرڅ کړو بلا پیسې به راله وګټو یهودا چې کوي ته ډوډۍ غورځوله دی یې ونه مونته یو خوا بل خوا یې منډې ترلې شروع کړې چې دې چاروخ کې دی او که مړ دی په دې کوي کې چا ورته ویل څه کې یاره وی هسې ګرځم دلته خو څوک نه دي راغلی وی یو قافله هغه ځای کې ناسته ده چې دی ورغلی دی هغه قافلې والا هغې ته یې کتلي دي یوسف علیه السلام یې صحیح کړی بس ورمنډه یې کړی وی دا هلک مونږ له ماله راکړي هغې ورته وی دا خو هلک مونږ تاله نه درکړو وی نه دا زمونږ غلام دی زمونږ برایې دی او په یوسف علیه السلام یې دبه وکړه ګورې که ال دې ووایي نو دې د سرمن وباسه ووجنو دې پرېږدو دی رونه یې خبر کړه او قافلې والا ته وایي چې دا زمونږ غلام دی او زمونږ نه دې تښتېده را تښتېده به دې کوې کې مې غورځولی دی او ډېر بد اخلاقه دی او ډېر بد خویه دی او غلا غلطي به یې زمونږ نه کوله مونږ له دا خپل غلام راکړې قافلې والا ورته وایي نه مونږ یې نه درکوو خیر جوړه په دې وشوه چې دا به در باندې مونږ در خرڅ کړو بس قافلې والا وله 12 درهمه ورکړل
او څوک 13 درهمه یادوي، معمولي لږې پیسې. وشروه بثمن بخس دراهم معدوده وکانو فیه من الزاهدین. په 13 یا په 12 درهمه باندې د خپل لور خرڅ که په قافلې وال پیسې یې واخېستې خپل منځ کې تقسیم کړې. چې دوی کله پلار له لاړل د شپې ماسخوتن، نو جړه انګولا ده او لوی چغې سورې دي. د کلي خلک ورته راغونډ چې څه چل دی؟ وایي زمونږ غرور یوسف زمونږ نه شرمخ وتښته. مړی پلار یې راووته، خو پوه شو چې څه چل خو شته. چې راووت بچو ولې جاړی؟ وی بابا مونږ نه هغه ستا زوی یوسف چې دی نه هغه شرمخ وتښته. او په یو روایت کې راځي چې یو شرمخ دوی رانیولی و، هغه کې پړی اچولی او یعقوب علیه السلام لی راوسته. وی شرمخ رانه ستا زوی وتښته. وی شرمخ زما تاسو ته ما نه وي چې شرمخ زما زوی به دنه تښتی او تاسو به دې غفلت کوئ. وی نه بابا مونږ هم ډېرې منډې وایده مو والې، اخره کې دې ستړی شو جامو ته هم کېنو، نو مونږ منډې ترړې والې چې مونږ راتلو شرمخ دې تښتولی و بیا، او شرمخ همدا دې رانیولی دی. اوس چې ته ورسره څه کوې نو به ستا مخکې به دې شرمخ ستا زوی شلولی دی. او کمیس یې د ګډې یا د چیلې یا د اوسۍ په وینه کې لړلی و. هغه یعقوب علیه السلام له ورکوي دا ستا د زوی کمیس دی او دا هغه وینه ده ستا د زوی، دا هغه بچي. موږ څوک و شرمخ وتښتو، موږ خو یې خیال ساته. یعقوب علیه السلام چې کمیس ته وکتل نو کمیس شلېدلی نو ټیک ټاک و. وی ډېر هوښیار شرمخ و چې زما زوی یې وجه و کمیس یې ترې روغېستی دی. شرمخ خو چې هلک شلی خو کمیس د هغې نه مخکې شلی چیر پار کي، نو دا دونه هوښیار شرمخ دی چې زما د زوی نه یې روغ کمیس وویسته او بیا زما زوی خوړلی دی. او دا شرمخ ته وی او وی وایه شرمخه دا د پیغمبر معجزه ای، په هغه ذات د ستا قسم یې رښتیا وایه چې کوم ذات ته پیدا کړی و دا دواړه جهانه پیدا کړي دي، زما زوی دی ولې خوړه؟ وی شرمخ ورسره خبرې شروع کړې چې یعقوب دا زامن دې دروغ وایي، زه دوی په جال ښکار کړیم او رب العالمین په مونږ حیواناتو د پیغمبرانو د هغې د بچو وینې او غوښې حرامې کړي. دروغ وایي، دروغ نه. قال بل سولت لكم انفسكم امري انفسكم فصبر جميل والله المستعان على ما تصفون. بس وی غله ته یو خبره خشته کړې وه او زما زویم زما نه غیب کو، زه به صبر کوم او رب العالمین چې دی ابه ما سره په دې کې امداد کوي. یعقوب علیه السلام د خپل بچي پسې جړل، دومره د زوی پسې وجړل چې سترګې د جړا د وجې نه ړندې شوې. وابیضت عیناه وهو کظیم، زړې د غم د وجې نه او سترګې د جړا د وجې نه مکمل ړندې شوې، نظر یې لاړ ختم شو. او هر وخت به الله ته جړل چې یا الله زما بچي یوسف خو ما سره میلاو، الله ورسره وعده کړې وه، دی تمه و چې ماله به د خپل بچی الله راولي. خو کله به راولي، یو کال پس، 2 کاله پس، 3 کاله پس، 10 کاله پس، او څه پته لګي چې زما په بچي به څه ژوند تېرېږي. د چا غلامۍ کې به ګډ چیلی به سره کوم ځای به نور ته به سوري ته به هوا ته به یخنۍ ته به ګرمۍ ته به. دا خو ډېره ګرانه خبره ده. الله تعالی دې مسلمان د دې صدمې نه وساتي. قافلې والا یوسف علیه السلام بوته مصر ته، د مصر ښار. د مصر په ښار کې خرڅو، نو چې خرڅو یې نو بولی پې شروع شوه. د ټولې دنیا چې څومره حسن رب العالمین په دې دنیا کې ایښودی دی، د هغې حسن نیمه رب العالمین دله ورکړی وه. نو چې نبي علیه السلام فرمایي چې رب العالمین د دې دنیا نیم حسن ورکړی، دی به څونه خشته و. بل پکې خشته اوصاف الله ایښودي و، خشته اخلاق پکې الله ایښودي. نو بولي پې شروع شوه. نو قیمت یې دې حد ته ورسېده چې یو سړي پکې یو سوداګر وی چې د ده دې به په تله کې واچو، نو چې څومره سره زر د ده د وزن برابري په هغې ځاله دې حد ته قیمت ورسېد. په لاره باندې د مصر وزیر خزانه تېرېده، عزیز مصر، چې هغو قتل بولي شروع ده او خلک صفتونه هم کوي، تماشې هم خلک راغلي دي. هلکه وایي څه چل دی؟ وایي دا یو قافلې والا چې یو غلام راوستی دی، خرڅی دی.